د هیواد په ختیځ کې د 201 خالد بن ولید رضی الله قلی اردو مسولین وایي ختیځونکو د پاکستان پر پوستو بیگانه عملیاتو کې سلويخ پاکستانی پوځیان وژل شوي او 14 پوستي لمنځه وړل شوي. بل لور ته د سرحدي ځواکونو سرتیري وایي د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به له خپلې خاورې دفاع وکړي او د هیواد دښمنانو ته به غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. ننګرهار والی حاجي مولا محمد نعیم اخوند د ولایت یو شمېر مسؤلینو سره د یو لړ اقداماتو او چارو د تعقیب او چمتووالي په موخه ولیدل. نوموړي مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې ورکړل شوي ماموریتونه په جدیت سره تعقیب کړي او د مسایلو په حل کې اصولي اجرات ترسره کړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل هندي سیال ډاکټر اس جي شنکر سره د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې ناسته ترسره کړه. د هند بهرنیو چارو وزیر کابل کې د هند سفارت د کچې له تخنیکی ماموریت څخه ډیپلوماټیکي کچې ته لوړولو اعلان وکړ او هم په ډیلي کې د اسلامي امارت د ډیپلوماټانو د منلو هوکړه وکړه. د رنور ولسوالۍ کې 1400 کورنیو ته خیمې وویشل شوې. د رنور ولسوالۍ کې د جاپان پی ام اس مؤسسې له لوري 1400 زلزله ځپلو کورنیو ته خیمې وویشل شوې. د معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوه. او بټي کوټ ولسوالۍ کې 250 یتیم زده کوونکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار شهیدانو معلولینو چارو ریاست تر چتر لاندې ایچ ایچ آر ډي مؤسسې له لوري بټي کوټ ولسوالۍ کې 250 یتیم زده کوونکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه.